سلامونه دوستانو. په نن ویډیو کې به پروډکټ لګوو. په ټیک ټاک شاپ کې پروډکټ څنګه لګول کیږي. دلته چې راشي دا هم پروډکټ اپشن شته، دلته هم شته. خو دلته اوس موږ کوم پروډکټ نه ده لګولی ځکه که راځي بیا هر وخت کې دلته بیا پروډکټ اپشن نه وي. دی چې پروډکټ ته چې راشئ ایډ پروډکټ به واخلئ نو دلته بیا اپشن یې راځي. که چېرته ته یو ځای ډېر پروډکټ یې لګوې، 20 پروډکټه 30 40 50 پروډکټه لګوې، نو هغه دلته چې کلیک کړې تا ته یو فایل بیا درکوي. هغه فایل به ته ډاونلوډ کړې، هغه مطابق به بیا درته لیکلي چې په دې ځای کې پروډکټ نوم ولیکئ، دې ځای کې پروډکټ ډسکرپشن ورته واچوه. هغه ټول چې ته واچوې بیا به هغه یو ځای دې ته بېرته ور اپلوډ کړې ټیک ټاک شاپ ته، نو هغه به هلته ټول پروډکټ په یو وخت ورسي. دا سینس وید ادر پلیټفارم، دا لکه چې تا یو کوم ویب سایټ وي په شاپیفای کې، ورپریس کې یا په ای بی یا امازون کوم کې تا پروډکټ اول نه پراته وي، هغه ورسره کنیکټ کړه، هغې نه پروډکټ راځي. او دا یو آر ایل نه ده. دلته به راسو ټول نه اول نه ایډ نیو پروډکټ دې باندې به کلیک کړو، نو یو وینډو به خلاصه شي. نو دلته پروډکټ ایډ کولو دلته وګورئ یو بیسیک انفارمیشن غواړي، یو پروډکټ ډیټیل درنه غواړي او سیل انفارمیشن او شپمنټ غواړي. اول دا بیسیک انفارمیشن کې به عکسونه غواړي. ته چې راشئ پروډکټ عکسونه به ولګئ. دلته چې موس کې د لوکل یا میډیا سینټر، اوس موږ خو لوکل فایل نه راخلو. نو چې هغه ته راشئ لوکل فایل ته لاړ شئ، نو دلته به ده پروډکټ عکسونه خوښ کړئ، روا به یې اخلئ. خپل سیسټم نه ټول به کلیک کړئ او اوپن باندې به کلیک کړئ. اوس دا پروډکټ عکسونه راغلل. که ته بل یو پروډکټ عکس دلته راولې، هغه داسې موس باندې ونیسئ، دلته یې راکش کړه، که دا مخې ته لګئ او که هغه لګئ هغه ته خوښوي. نو چې دلته راشئ پروډکټ نیم، نو پروډکټ نیم به ته خپله لیکي یا به کوم ځای نه کاپي کوئ او یا به چیټ جی پي ټي نه کومک اخلئ. چیټ جی پي ټي ته به د پروډکټ په باره کې ډیټیل ورکړي، شارټ ډیټیل به ورکړي چې دا پروډکټ ده، د سایز ده او دغه کار کوي. نو دې لپاره ښه ټایټل راته ولیکه، هغه به درته ولیکي، یا ډسکرپشن بیا ورته ووایه ډسکرپشن به هم درته ولیکي. خو زه خو له خپل یو بل ویب سایټ نه راخلمه، هغه نه کاپي کومه. دلته راشم دا پروډکټ دلته یې لګومه. نو په پروډکټ نوم کې به کوشش کوئ چې داسې کیورډ استعمال کړئ چې هغه لکه سرچ کول زیات خلک سرچ کوي. لکه اوس دا شیمپو دا کلر خلک هیر کلر شیمپو باندې سرچ کوي، هیر کلر جیل باندې سرچ کوي، نیچرل بلیک هیر کلر باندې سرچ کوي، هیر کلر فور مین هم کوي او داسې مختلف باندې کوي. هغه کیورډ به په ټایټل کې استعمالوي. دا اوس ما د دې نه کاپي کړه او دلته مې ولګوه. دې کې هیر کلر شیمپو یو دانه راغی کیورډ، انسټنټ ګرې کورج دا بل کیورډ راغی، امونیا فری فورمین اینډ وومن دا بل راغی. اوس راځو دې کې کیټګري به سلیکټ کړئ. کیټګري یا سټایلینګ شیمپو اینډ کنډیشنر، دا اوس غلط ده، دا دلته به صحیح کیټګري سلیکټ کوو چې دا هیر کلر ده. دلته بیوټي پرسنل کیر ته راسو، هیر کیر اینډ سټایلینګ شو، هیر ډای. دا صحیح کیټګري دا ده. کنټینیو. او پروډکټ برانډ، دا برانډ ده، ته به برانډ سلیکټ کړې کوم برانډ ته خرڅوې. او بعضې شیونه اوس بعضې خلک وایي چې زه دغه ډېر انټرنیشنل او ډېر مشهوره برانډ دا خرڅومه او ما ته وایي چې دا لکه اجازه نه راکوي او بعض ځینې خلک یې خرڅوي. خو هغه یې ځکه خرڅېږي ځینې خلکو چې هغه ورته د برانډ ته نو برانډ لیکلی، تا ته اجازه نشته چې ته ډېر هغه برانډونه خرڅ کړې لکه کوم چې انټرنیشنل او مشهوره برانډونه وي. نو زه دا برانډ ویلګلو دا ما د سره رجسټر ده. ټیک ټاک شاپ کې دا برانډ چې ده دا ما برانډ کوم ده دا اول نه رجسټر ده ورسره شته ده. دا ما سلیکټ کړه. پروډکټ انګریډینټس، د پروډکټ انګریډینټس به راواخلي یو څو دانې چې پکې استعمال شوي دي. دلته به پروډکټ وینیم ولیکئ چې سایز یې څومره ده، او دلته نشته او دې کې سایز نشته، زه به دلته ورته ولیکم 200 ml
او 8 به واخلم. Will not enter duplicate. ها دلته شته ده ما سکرول کړی نو ها دا دلته مثال دی شیلف لایف. نو دې ته هم پام یې که نه دې کې چې دا کوم یو دي دا چې نشان ورسره سټار هغه ورته خامخا ورکړئ او خالي نه پرېږدي او چې دا ورسره نه وي هغې تا خوښه ده ده کې ما خوښه ده که ورکوم که نه یې ورکوم خورې کې فایده ده دې کې ما خوښه ده که ورته ورې کومه ورې نه کومه څه مشکل نه جوړي. اوس پیک سنګل ایټم quantity per pack که دا ورکوي او که نه ورکوي څه مشکل نشته ده. دلته به پروډکټس یې کوم نمبر چې ده هغه به ورکوي. دلته پیریډ اف اوپننګ دلته نیټ ویټ ټوټل ویټ یې څومره ده 200 ګرامه. پروډکټ فارم د چې څومره وزن یې هغونه به ورکوي. پروډکټ فارم چې ده شیمپو شیمپو نشته لیکویډ او لیکویډ کنټین الکول اور مطلب دا شیونه پکې شته او که نشته دواړه نشته. کاشن وارنینګ ورکوي. اوس ما دلته ولیکم ورته وارنینګ او دلته الرجي انفارمیشن چې دا شته که نشته لکه د هر پروډکټ خپل یو انفارمیشن درنه غواړي ضرور نه ده چې تا نه همدا وغواړي. کوم ملک پروډکټ د کوم ملک کې جوړ ده چاینا ما ورته ولیکه او دلته هغه غواړي دا خامخا لازمي ده دا همداسې تش نشي پرېښودی ریډ سټار ده ورسره. نیچرل ارګانیک ما ورسره دا ولیکه دلته به یې لیکي. ها دا مې اډ که ما ورسره دا ولیکه نیچر ارګانیک انګریډینټ ځکه چې دا خالي نشي پرېښودی سټار ده. دلته به راشي اوس دلته ډسکرپشن نو که ته خپله ډسکرپشن در سره وي یا چیټ جي پي ټي نه اخلي هغه ده که نه اخلي نو ای آی والا درته وایي جنریټ که په ټرای اګین باندې بل درته جوړ کړي په ټرای اګین چې ووایي بل درته جوړ کړي دا د ای آی جوړ کړی ده. نو که ته دا لګوې د ای آی هغه ده که نه ټرای اګین ووهه یو بل درته لیکي. نو دا ای آی ته خپله پروډکټ ډسکرپشن هغه نوم راخلي لیکي. نو زه خو دې ځای نه کاپي کومه زما دې ځای نه واخیسته او دلته مې پیسټ کړه. دلته وایي چې پروډکټ کومه ویډیو در سره وي نو هغه ولګوه لوکل فایل ته لاړ شه هغه ځینې راواخله سیسټم نه اوس ما سره نشته د پروډکټ کومه ویډیو هم یې کړه دا به سکیپ کړو. دلته اوس ویریشن دا وایي چې پروډکټ کې نور کلرونه شته که نه اوس مو دې کې ما سره ډارک براون هم ده ویریشن واخلم چې یو پروډکټ کې دوه کلر دي ویریشن نوم کلر ده. انټر آپشن 1 نه natural black یو natural black مې ورکړه دلته اوس بل ویریشن ډارک براون natural black ته به عکس راواخلئ natural black ته به عکس ورکړه او ډارک براون ته لاړ شئ سیسټم ته ډارک براون ته مې دا عکس ورکړه او بل ویریشن نشته که بل یې پکې دې کې تاسو ټي شرټ یې سایزونه به پکې کلرونه پکې ورکوئ که بوټونه یې هغې کې سایزونه یې ورکوئ نو دې کې تاسو هر څه ورکولی شئ.
اوس راسه دا ډن کا دا ګوري فرنیچر بریک ریټیل پرایس په څو ده دا څنګه 14.99 او د ډارک براون 14.99 کوانټیټي څومره دي تاسو سره زه ورته 48 دا دي 48 پیسه دا دي ډېر څومره پیسونه یې هغونه به ورته ولیکي سیلري سکیو او آیډنټیټي کوډ دا کوم کوډ هغه درسره وي هغه پروډکټ باندې هغه ورته ولیکئ او که په دې ما باندې شته خو زه یې ورته نه لیکم فلحال کاسمیټک انګریډینټس لیبل دا اوس لکه ضرور نه ده خو چې ورکړې فایده لري نو پکچر یې به ورکړي چې کوم انګریډینټس پې لګېدلي کوم د پروډکټ کې کوم هغه استعمال شوي نو هغه پکچر یې به واخلي دې کې به یې ورکړي مینوفیکچرر ډیټیل ورکړي ریسپانسیبل پرسن انفارمیشن ورکړي چې ریسپانسیبل پرسن یې څوک ده دلته چې ریسپانسیبل پرسن دی هغه ډیټیل به ورکړي چې دا ریسپانسیبل پرسن ده بیا مخکې نه وخت اوس شروع کړي دي خو دا هغه نه ده داسې لکه لازمي نه ده سیفټي وارنینګ به ورکړي use under the supervision of suited for children under age دا مې ورکړه اوس دلته راځو او دا مو شو ګوره بیسیک انفارمیشن کې دا شیونه راغله پروډکټ ډیټیل کې چې دا ډسکرپشن وغیره راغله سیلز انفارمیشن کې دا شی راغی پروډکټ کمپلینس کې دا شیونه راغلل او شپمنټ راغله شپمنټ راغله پروډکټ ویټ دی چې ده زه وایم چې 300 ګرام ده هایټ یې څومره ده 18 سیم ده 18 او 12 او 12 اوس ما پروډکټ دا ورته اوس اسټیمیټډ شپمنټ دا ډیلیوري چارجز یې دا ده تقریبا پروډکټ مې بیا ټول چیک دی چیک دی که هر شی صحیح دي نو بیا به راشي دلته سبمیټ فور ریویو سبمیټ فور ریویو چې ته کلیک کړې نو دوی به دا پروډکټ وګوري نو هغه پروډکټ چې چیک کړي او درته اپروو به یې کړي نو د شاپبل ویډیو که ورته جوړی په دې به کلیک کړي او هغه به یو نوره ویډیو کې زه وښیم چې په پروډکټ باندې ویډیوګانې څنګه جوړېږي افیلیټ پلان څنګه جوړی سیټ اپ کمپین څنګه جوړی او دا شي زما ټول